الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة يوصل شپږشتم آیت پورې خبره شوې وه. په دې اخرني آیتونو کې د ابراهیم علیه السلام تذکره وه او وجه مناسبت هغه بیان شوی چې ولې الله خبره د بني اسرائیل مبارکي کوله او منځ کې د ابراهیم علیه السلام ذکر شروع کو او د ابراهیم علیه السلام چې ذکر کیږي نو د کعبې سره ذکر کیږي ځکه چې د کعبې بنیادونه او آبادي هغه راخېجولې ده. 120 آیت کې همدغه خبره ده چې ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام هغوی ته الله رب العزت دا کار حواله کړی او هغوی د بیت الله آبادي راوچته کړې وه. دلته مختصر دا مسله ذکر کو چې اول پیر کعبه کور د الله چا جوړ کړی دی. دې کې د علماو اختلاف دی. بعضو دا ویلي دي وي دا ملایکو اول پیر جوړ کړی او بعضو دا ویلي دي وی دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی او دا د ډېرو علماو قول دی او مشهور هم دا دی. دریم قول دی کې دا دی چې آدم علیه السلام جوړ کړی. امام ابن حجر، امام ابن الجوزي او داسې نور علما محققین دې له ترجیح ورکوي او زما خپل ځاني والله اعلم زړه په دې مطمئن دی چې اول پیر کعبه آدم علیه السلام جوړه کړې ده، ابراهیم علیه السلام بیا د هغې آبادي راوچته کړې ده او په هغې دلایل دي. یو دلیل پې دا دی چې موږ سره د آیت کې تیر شو الله وی وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. ما اسماعیل او ابراهیم علیهم السلام ته وصیت کړو چې زما کور پاک کړئ، معنی چې کور شتي ځکه ورته الله وی پاکې کړئ. دغه شان الله رب العزت په دې آیت کې د روان کې موږ چې به اوس وایو وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ابراهیم علیه السلام چې دی نو بنیادونه اوچتول د کور د الله، معنی دا چې بنیادونه د مخکې نه هغه شتي ځکه د بنیاد اوچت کو. دغه شان کله چې ابراهیم علیه السلام خپله بیبي هاجره او زوی اسماعیل علیه السلام راوستو او کعبې خوا کې پرېښودو، هغه مشهوره قصه ده تاسو ته معلومه ده. نو هغې بیا دا دعا غوښتې ربنا اني اسکنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم. یا الله ما خپل بچي پرېښودو په داسې ځای کې چې هلته فصل نشتي څه نشتي ستا د کور په خوا کې، معنی ده چې کور شتي ځکه چې د دې نه بعد اسماعیل علیه السلام را لوی شوی، دا وخت خو وړوکی و. نو دا په دې دلیل دی چې کور شتي. او بل دلیل پې دا دی چې دا کعبه دا د انبیاو قبله وه. کعبه چې دی دا د انبیاو قبله وه د ابراهیم علیه السلام نه مخکې هم. بله دا حدیث کې دا راځي کومه قصه چې د ابراهیم علیه السلام د هغه خپله بیبي هاجره پرېښوده. صحیح بخاري کې هم دا قصه د نورو کتابونو کې هم ده. په هغې کې داسې دي چې کله ابراهیم علیه السلام روان شو که نو د خپل بچي پرېښودو نو د اسماعیل د مور پسې ورغله علیه السلام او ورته وی ته چېرته ځې وتترکنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء. په داسې ځای کې موږ پرېږدې چې هغه شړ ځای دی، نه پکې انسانان شتي نه نور څه شتي. په مخې ورته وی هغه ورته کتونه دې ورته بیا اواز وکړو الله امرک بهذا، الله تا ته ګوره داسې ویلي دي. که هغه وی الله راته ویلي دي. نو هغې ورته وی بس بیا چې الله راته ویلي اذن لا یضیعنا، الله به موږ نه ضایع کوي. هغه لاړه. نو ابراهیم علیه السلام څه ځای پورې لاړ او هغه ځای ته ورسېدو چې بیا دوی نه لیدو. نو استقبل بوجهه البیت، نو د الله دې کور ته یې مخ کو او هلته بیا دغه دعاګانې وغوښتې چې الله قرآن کې ذکر کړي. نو دې ځای کې الله وی دې کور ته یې مخ رسول الله وسلم وی دې کور ته یې مخ کو، معنی چې کور شتي.
بل یو دلیل به پې ذکر کو دا به آخرنی کو اگر که دلایل نور هم دي په صحیح بخاري کې هم دغه قصه کې دا دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی بیا الله رب العزت جبریل علیه السلام راولیږو د زمزم د اوبو قصه ذکر کړې ده چې الله په څه طریقه د اوبه د ځمکې نه راوویستې نو وی دغه ملک چې الله په ملایکو کې رالیږلی و هغه د هاجرې ته ووی د اسماعیل علیه السلام د مور ته وی مه یېرېږئ الله تاسو نه ضایع کوي فإن هاهنا بیت الله دلته د الله کور دی یبني هذا الغلام وابوه او جوړی به ستا دا زوی او د ده پلار ابراهیم علیه السلام دلیل دی چې کور شتي نو د دې د لاسه والله اعلم او دا دومره غټه مسله نه ده چې سړی په یو بل باندې غټې فتوې ولګي نور مشهوره دا دی چې ابراهیم علیه السلام اول پیر جوړ کړی نه کور د مخکې نه وو ابراهیم علیه السلام دغه بنیادونه چې موجود وو دی راوچت کړي دي آبادي هغه یې راوچته کړې ده نو دې آیت کې هم دقه خبره کېږي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أو ياد كاغ وقت کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د کور د الله او اسماعیل علیه السلام هغه وخت رایاد کړه نو دې کې اصل ابراهیم علیه السلام دی ځکه ګوره اول هغه ذکر کوو اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل اصل امر چې دی هغه ابراهیم علیه السلام ته شوی دی چې ته به دلته دا کور جوړې او ستا زوی نو زوی وروسته دی ځکه یې دلته وګوره د ابراهیم علیه السلام ذکر هغه مخکې کو د آیت پوره کوو بیا مسلې ذکر کوو د دواړو دغه ټیم کې یو دعا غوښته کور یې جوړو دعا یې غوښته ربنا تقبل منا ای ربه زمونږ قبول که زمونږ نه دا کار انک انت السمیع العلیم یقینا خاسته اوریدونکی پوهی دغه ټیم کې دوی پکې دا دعا هم په منځ کې غوښته چې یا الله زموږ نه دا عمل دا قبول کړه ښه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت کله چې ابراهیم علیه السلام دا بنیادونه اوچتول او زوی ورسره لګیا او دا دعا یې غوښته دلته یو خبره یاده کوي د بعضو سلفونو دا قول نقل دی لکه وهیب رحمه الله دا په سلفو کې یو مشهور امام تیر شوی هغه چې به کله دا آیت وي نو هغه به ورسره جړل او دا به وي یا خلیل الرحمن ای د الله دوسته ترفع قوائم بیت الرحمن اوچتې لیږئ اوچتې بنیادونه د کور د الله او ته یریږي چې الله به قبول کړي او که نه نو زمونږ به څه حالي دلته اوس دا کار ورته الله ویلی چې ویک او ویلی دی ابراهیم علیه السلام ته او د هغه زوی ته او کار دی د بیت الله آبادي او بنیادونه راوچتول او دی یریږي چې الله به قبول کړي او که نه دا د نیکانو خلکو صفت دی ربنا تقبل منا یا الله زمونږ دا کار قبول که دا نه چې کار ته کتو چې کار خو موږ ډېر غټ وکړو موږ خو ډېره غټه توره وواله موږ خو داسې وکړو موږ دغه وکړو موږ داسې نه کار ته د سره سوچ نشي سوچ دې دی چې الله به قبلوي او که نه به قبلوي دا د مسلمان شان دی ته به دې ته نه ګورې چې ما عبادات وکړو ما دغه وکړو ما مال ولګو ما بدن ولګو ما وخت ولګو درکې دا قصې دا څوک نه کوي کله چې د الله عبادت کوي سوچ دې طرف ته وکړي چې راته چې څه وکړو دا به الله قبول کړي او که نه به او سورة المؤمنون کې به هم راشي دا صفت د مؤمنانو دی چې هغوی عبادت کوي او زړونه هغه په یره کې چې الله به دا عمل قبلی او که نه به قبلی ربنا تقبل منا ای ربه زمونږ قبول که زمونږ نه عبادت زمونږ انک انت السمیع العلیم ته اورېدونکی پوهه یې ولې دا خبره دلته د الله دا نومونه او صفات ذکر کړو معنا یا الله تا ته پته دی چې موږ دا عبادت ته چا دپاره کوو تا ته زموږ حقیقت معلوم دی زموږ ظاهر او باطن یا الله تا ته معلوم دی
بله مسله دویمه خبره هغه دا یاده کړه دته پلار او زوی لګیا دي د الله د کور په خدمت کې او دا چې کوم لګیا دي دا د ځمکې په دې مخ په اوچتو انسانانو کې دي ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام د الله د دین خدمت دا خو عزت دی چې الله یې چاته نصیب کړي دا شرف دی او هغه شرف دی چې تپوس یې مه کوه چې ته لګیا په خدمت د دین د الله کې سړی دا سوال کوي چې یا الله موږ چېرته د دین خادمان وګرځوه دا به د الله احسان په موږ باندې که چېرته موږ له داسې معمولي موقع راشي په لاس باندې چې د الله د دین خدمت وکړو نو دا خپل احسان مه ګڼه یو دویم د دین خدمت کول دا معمولي خبره مه ګڼه دا غټو غټو خلکو د الله د دین خدمت کړی دی ته د الله د دین نه اوچت نه یې ته څنګه د الله د دین نه اوچتېږي او رب العالمین پیدا کړی ته دې عبادت لري زه پلانې زه علانې د الله دین په مخ کې نه چلیږي ګورې زه عالم زه خان زه ملک زه ښایسته زه زورور دا ټولې خبرې به جیب کې کېده چې کله د الله د دین خبر راشي موږ ټول د الله د دین خادمان یو دا چې الله تعالی توفیق درکړي الله ګوره هر چا له توفیق هم نه ورکوي دا باز راشي که نه یاره وایي دا پلانې جدی داسې نشي کولی او پلانې جدي داسې نه موږ ورته بار بار ووایو لکه د الله د دین دومره سپک نه دی ګورې نه الله هر چا له طاقت ورکوي چې د دین خدمت وکړي د دې دین د خدمت دپاره رب العالمین خلک چاڼ کوي هسې یو مثال پې واله خبره اوږدېږي خو یو مثال پې واله کله چې موږ ځان له څه کار کوو دنیوي کار موږ به داسې ووایو چې زه کور ځان له جوړی یا کمپني جوړی یا دکان جوړی د هر یو کس دا کوشش چې زه دې له هغه کس راولم کار له چې هغه ښه ماهر او ښه تکړی او معلومات کوي او تپوسونه کوي او کومه کمپني او کوم کس او کوم ټیکهدار او کوم انجینیر دا منډې وایي ستا څه خیال دی چې الله دې خپل دین دپاره هر سړی چاڼ کوي د دې دپاره هم الله خاص خلک چاڼ کوي چې هغه به د دین خدمت کوي رب العالمین اصل حفاظت کوونکی دی د خپل دین د دې کعبې حفاظت الله د هغه ورځې نه کړی دی کومې ورځې نه چې دا جوړه شوې ده او د قیامته پورې او دا خبره خو عبدالمطلب کړې وه کله چې ابرهه ورته ووایي وایي ما چې ته به راشې زما نه به تپوس د کعبې وکړي تا سره د اوښانو غم دی هغه ورته وایي زه د اوښانو مالک یم ځکه یې تپوس کوم د دې کور یو مالک شته هغه به یې تپوس کوي د دې کعبې حفاظت الله کړی دی خو دی ابراهیم علیه السلام له عزت ورکړو چې هغه له موقع ورکړی دی د جوړولو کله ناکله یو انسان سبب وګرځي د دین په حفاظت کې دا نه چې هغه حفاظت کې موږ به څه د دین به موږ حفاظت څه وکړو موږ د خپل ځان حفاظت نشو کولی خپلو بچو د معمولي دنیاګۍ حفاظت نشو کولی نو لا پاتې د الله د دین حفاظت رب العالمین د خپل دین حفاظت کوي خو دومره دی چې بعضو بندګانو له الله موقع ورکړي یو سبب تی جوړ کی استعمالی کی فائدہ د دقه سړي اولنی او اخرنی نو دین د الله خو پاتې دی دین د الله خو آباد دی دا خدا قیامت پورې دی حکم او ته پکې چېرته کله ناکله دی د قافلې کې شریک شو که نه او چېرته څه وکړو نو دا به زموږ دپاره عزت وي دا به زموږ دپاره شرف وي چې په دې بې شماره مخلوقاتو کې الله ماله موقع راکړه ماله توفیق راکړو دا دین خو آباد دی دین موږ ته ضرورت نه لري موږ دین ته ضرورت لرو دین الله ساتلی دی دا چې کله امتحانونه راځي مصیبتونه راځي دا د الله طریقه کار دی امتحانونه یې ځکه چې د دنیا ځای د امتحاناتو دی دې ته دارالابتلا ویلی کېږي دلته ټول امتحان روان دی نو امتحان کې رب العالمین حالات کته برکوي چې د ایمانونو پته لګي ځکه که حالات په یو ترتیب او په یو لیول رواني بیا د امتحان فایده نشته نو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام په شان اوچت شخصیات لګیا دي کور د الله آباد دی کاڼي لګوي زوی رالګي پلار له کاڼي ورکوي هغه یې برېږدي داسې دې منظر ته وګورئ هغوی دا سوچ نه دی کړی چې مونږ جوړېږو کاڼي چې ته دا دروند کار کوو ربنا تقبل منا یا الله چې ته قبوله کړي بس دغه ګټه خبره خپل عمل ته مه ګوره ګوره دې ته چې الله به یې قبلوي که نه به یې قبلوي
موږ عمل ته ګورو. ها دومره کار ته وکړو او نه موږ خو دا چل وکړو موږ دغه پرېږده موږ او موږ دې له راشي چې دا به الله قبول کړی که نه به یې قبول کړی. نو ځکه وی وهیب رحمه الله به په ژړا شو وی ته د الله دوسي او جوړی کور د الله او ته یریږي چې الله به یې قبلوي که نه به یې قبلوي. نو زمونږ به څه حال وي بیا دلته فایده یې ده کې. نو ابراهیم علیه السلام بیا د دې د بنیادونه راوچت کړو د آبادي راوچته کړه. بیا چې کله د مکې مشرکانو اراده وکړه چې یاره د دې کعبې د آبادي بیا نوي کوو نو د هغوی نه پکې دغه حجر اسماعیل پاتې شو لږ ځای ترې پاتې شو یعنې دا د دې کعبې سره دی دا ځای نو د هغوی سره مال چې دی هغه پوره نه شو کوم چې حلال او پاک مال چې په هغې باندې دا کعبه په ټوله جوړه کړي نو دغه لږ ځای ته هغوی بهر پرېښو وایي موږ سره اوس دومره مال نشته ځکه چې کم مال موږ سره دی الله اکبر کم مال چې پاتې شو نو هغه یا د سود دی یا په ظلم اخیستی شوی دی د خلکو نه او یا په فحاشۍ ګټلی شوی دی یا په دروغو دوکو دړکو دی نو دا ترې لرې کوي. داسې د الله قدر به دغه خلکو کوو د هغه د کور به یې کوو خو چې کله توحید ته یې غاړه کېنښوده که نه نو سره د دې هر څه هغوی لاړو تباه و برباد شو. چې عقیده دې د توحید نه وي که نه که ته ډېر هم ښه کارونه وکړي هغه الله نه قبلوي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم اراده کړې و یو پیر چې دا کور د الله واپس په هغه طریقه کې به کوم طریقه چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی و د حجر پکې اراده نه کړي خو هغه عایشې رضی الله عنها ته وویل حدیث کې راځي صحیح مسلم کې دی وایي زه د دې فتنې د لاسه نه کوم یعنی بیا به خلک وایي چې خصوصا قریش واخو د الله کور یې راګزار کړو او دی څه چل وکړو دی څنګه چل وکړو ځکه چې خلکو نوی اسلام قبول کړی دی نوي نوي راننوتي د دې نه فایده راوته چې ته به سوچ کې خپل کار ته چې دې به انجام سره وځي. هوښیار مسلمان دا دی چې ورپده وي په هر څه باندې هر خبرې ته به سوچ کې دا اوس د الله پیغمبر دی او ښه یقیني دغه ځای د کعبې سره دی خو دا کار یې پرېښود چې فتنه جوړه نه شي. بیا کله چې د داسې خلاصه د سیرت کې ما ښه تفصیل سره د کعبې تاریخ ذکر کړی دی بیا چې کله عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما امارت و شپېتمې هجرۍ سره دغه وخت او د یزید ابن معاویه ولایت و هغه مشر و دغه اخري دور عبدالله ابن زبیر راولګېدو دا آبادي پوره هغه شان کړه څنګه چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې د حجر ورسره وردننه کړو او دوه دروازې ورله جوړې کړي یو مشرق طرف ته او بل مغرب طرف ته او د دروازې ورله بلکل د دې ځمکې سره یو لیول کې او ترتیب کې جوړې کړي. او هغه شانو بیا چې کله حجاج ابن یوسف د هغه په وخت کې او د هغه په مشرتیا کې او په عبدالله ابن زبیر باندې حملې هم شوې وې او د کعبې بعض آبادي پکې لګېدلې هم وه نو هغه بیا راولګېدو او عبدالملک ابن مروان خلیفه و مسلمانانو هغه ورته امر وکړو چې دا کعبه واپس هغه شکل باندې جوړه کړه په کوم شکل چې قریشو جوړه کړې وه نو حجر ته واپس بهر پرېښود او په هغه طریقه دی د اوسه پورې په هغه طریقه دی د اوسه پورې نور اصل کې دغه حجر چې دی دا د کعبې سره دا د کعبې سره شمارلی کېږي. ښه د هغې نه بعد الله رب العزت وایي ربنا وجعلنا مسلمین لک ای ربا زمن وګرځوه من مسلمانان یا وګرځوه من تابعدار ستا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك او زمن د بچونه یو ډله تابعدار ستا وارنا مناسکنا او راوښایه موږ ته طریقه د عبادت زمن وتب علینا او مهرباني وکړه په موږ باندې انک انت التواب الرحیم یقینا ته ډېر توبه قبلونکی رحم کوونکی. دا اوس د هغو هغه دعا مخکې روانه ده یا الله موږ وګرځوو مسلمانان مسلمین لک اصل کې د مسلمان مطلب دی
اسلام څه ته وایي؟ غاړه یې ښوده الله ته، تابعداري د الله کول. نو د اوس پلار او زوی لګیا دي، وایي یا الله موږ وګرځوه تابعدار همیشه ستا، او زمونږ په دې بچو کې م یو ډله تابعداره ستا وګرځوه. حدیث یې ولې نه وي چې زمونږ دا ټول بچي تابعدار وګرځوه؟ لا ینال عهد الظالمین، یو دا خبره الله ورته وایي ظالمان به. دویمه دا چې دا خو رسولان دي، انبیا دي، دوی ته خو پته لري چې دا دنیا امتحان دی. نو دلته به بېدینه مي، دلته به دینداره مي. نو دې څه خو نشي کېدی چې ټول را روان نسل دی هغه دینداره شي. دا څه به پکې دینداره مي او څه به پکې بېدینه همي. ښه، بل سوال یې دا وکړو چې وارنا مناسکنا، یا الله موږ ته وښایه زموږ د عبادت طریقې. یا خو ته عام عبادات مراد دي او یا مناسک نه مراد د حج طریقه موږ ته وښایه، ځکه چې موږ خو کور جوړ کړو. اوس د عبادت طریقه د حج او د عمرې د طواف دا هر سره ته وښایه. دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. دلته یو فایده هغه دا یاده کوي، ابراهیم علیه السلام الله ته دا وایي ما ته د عبادت طریقه وښایه. موږ محتاج یو په دې کې چې الله موږ ته دا دین وښایي. ګورئ داسې که چېرته الله موږ په ټکي دوو باندې پوه کړي وو که نه، نو دا زموږ کمال نه دی. دا کمال او احسان او توفیق او رحم او کرم خالص د الله دی چې موږ یې په دین پوه کړي. نو دې کې هم سړی ځان ته نه غره کېږي چې زه څوک یم. ابراهیم علیه السلام الله ته وایي ما ته وښایه. دویمه خبره، چېرته به دا نه وي چې زما علم پوره دی زه پوهه یم. یعنې ابراهیم علیه السلام د انبیاو پلار دی، ابو الانبیا دی، او هغه الله ته وایي ما ته علم وښایه. همیشه به دا سوال کې چې الله ما ته علم وښایه. ځکه الله رب العزت رسول وسلم ته دا دعا کولې و رب زدني علما، یا الله زیاد کې زما علم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به الله ته دا سوال کوي یا الله زیاد کې زما علم. هر وخت الله ته دا سوال کوي یا الله ما په دین پوه کړه، یا الله ما ته علم وښایه، یا الله ما ته علم ډېر کا، یا الله زما سینه پراخه که دی علم ته، زما د عقل او دماغ او سوچ او فکر کولاو که دی دین ته. دا قسم دعاګانې هر وخت د الله نه وغواړه. بیا د الله نه توبه وغوښته چې یا الله زموږ توبه قبوله کړه، په موږ مهرباني وکړه. وتوب علینا، یقینا وي ته تواب یې، ډېره توبه قبلوونکی، رحیم مهربان. مهربانه دی ځکه خو توبې قبلوي که نه. روایت کې راځي چې کله ابراهیم علیه السلام دا کور جوړ کو، نو دا سوال یې وکړو الله ته چې یا الله ما ته د عبادت طریقې وښایه. نو جبریل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام یې د لاس نه ونیو او د صفا ته یې بوتو، بیا د هغې نه بعد یې مروه ته بوتو، بیا د هغې نه بعد یې مینا ته بوتو. نو هلته یې ورته د 3 جمراتو ځای وښو چې موږ ورته شیطانان وایو. د 3 جمراتو ځای ورته وښو، بیا ورته وایي کبر ورمي، الله اکبر وایه، او دا اوله. بیا عرفات ته بوتو. عبدالله ابن عباس روایت دی چې شیطان ابراهیم علیه السلام ته راښکاره شو په مینا کې، کوم ځای کې چې دا جمرات دي که نه، نو دا کوم چې لوی شیطان دی جمرة العقبه، دغه ځای کې ورته اول شیطان راښکاره شو، نو هغه 2 کاڼي وویشتو. د هغې نه بعد بیا په دې بل ځای کې ورته بیا راښکاره شو، بیا یې وویشتو. بیا د هغې نه بعد ورته راښکاره شو، بیا یې وویشتو. بیا جبریل علیه السلام د لاس نه نیولی بویتو مزدلفې ته. بیا د هغې نه بعد عرفات ته بوتو. نو عرفات کې ورته بیا هغه وویې عرفته، اوس پوه شوې؟ هغه وایي زه پوه شوم. نو ځکه عرفات ته عرفات ویلی کېږي. او په دې طریقې سره الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته د حج طریقه او د عبادت طریقه وښوه. بله دعا ابراهیم علیه السلام غوښتلې ده، ربنا یا ربا زمن وبعث فیهم رسولا، او راولیږه په دوی کې یو رسول، منهم د دوینا، یتلو علیهم آیاتک، چې لولي به په دوی آیتونه ستا، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او ښودنه به کوي دوی ته ستا د کتاب او د حکمت، ویزکیهم او پاکوي به دوی لره، انک انت العزیز الحکیم، یقینا خاص ته زورور حکمتون والی.
دلته اوس هغه دعا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلو، حدیث کې راځي او که صحیح حدیث دی، وایي زه دعوة ابي ابراهیم، زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام هغه دعا یم، وبشرى عیسی او د عیسی علیه السلام هغه زیری یم چې هغه بني اسرائیلو ته ویلو زما نه بعد به یو پیغمبر راځي او د هغه نوم به احمد وي. نو دا هغه دعا ده، وی یا الله یو پیغمبر راولیږه فیهم په دوی کې رسولا، یو پیغمبر منهم د دوی نه، د دوی نه راولیږه، پیغمبر راولیږه او په دوی کې راولیږه. د ده به څو کارونه وي، دی به ستا ایتونه لولي او دی به خلکو ته قرآن او حدیث ښیي. الحکمه قرآن کې چې کوم ځای کې حکمه راشي، عامه خبره خو دا واضح ده چې حکمت خبرې څه ته وي، د علم هره خبره چې د دین سره تړلی شوي ده د حکمت خبره. خو چې کله قرآن کې داسې راشي که چې الکتاب والحکمه، کتاب او حکمت، نو حکمت نه مراد بیا حدیثونه دي. ځکه بعض علما وایي الحکمه څه ته وایي، د قرآن وضاحت ته. الکتاب قرآن شو، الحکمه څه شو، وضاحت ته قرآن، او وضاحت ته قرآن رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو ته حدیثونه ویلي. نو ته پیغمبر راولیږه، هغه پیغمبر به دوی ته ښیي څه، قرآن او حدیث. ما کې دا خبر هم د ذهن نه ووته، قرآن او حدیث به ورته ښیي. بل کار به د هغه دی چې ویزکیهم، او پاکۍ به دوی لره. پاکۍ به څنګه، تزکیه څه ته وایي، پاکۍ به دوی د بدو عقیدو نه، دوی ته به صحیح عقیده ښیي. دغه شان پاکۍ به دوی د بدو خویونو نه، دغه شان پاکۍ به دوی د بدو اخلاقو نه، دغه شان پاکۍ به دوی لره د پلیتو کارونو نه. د ټولې خبرې پکې دننه راشي. نو پیغمبر څنګه پاکۍ یو کس لره، په دعوت سره. ځکه چې کله ته دا دعوت کې قرآن او حدیث بیانې، کتاب او حکمت بیانې، خلک به یې زده کوي. نو په هغې به یې مثال ته وګوره که نه، صحابه کرامو ته وګوره ځه، کومو چې په رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ، عقیدې پاکې نه شوې، عقیدې پاکې شوې، اخلاق پاک شو، اعمال پاک شو. الله رب العزت هدایت وکړو، خو سبب هغه رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته لار وښوه، هغه ته بیان وکړو. نو د دې نه دا مسله راووته چې څوک کوم دعوت او تبلیغ کوي هغه به دا کارونه کوي. یو به هغه خلکو ته بیانې ایتونه د الله، دویم وضاحت به د قرآن او د حدیث کوي، دریم کوشش به کوي چې د خلکو عقیدې پاکې شي، د خلکو اعمال پاک شي، او خلک د پلیتو کارونه لرې شي. دې ته تبلیغ وایي. دغه کارونه په هر زمانه کې د هر نبي دي، هر نبی او رسول چې راغلی دی د هغه دغه کار دی. د الله کتاب به بیانو، ورسره کوم وحی چې به د پیغمبر ته کېده د قرآن نه علاوه، د آسماني کتاب نه علاوه، هغه به بیانېده، او د خلکو عقیدې او اعمال هغه به پاکېدو. انک انت العزیز الحکیم، ته زوروري، ته زوروري یعنې ته دا کار کولی شي. تا ته یا الله هېڅ ګران نه دي چې ته په دوی کې یو رسول راولېږي دوی ته، دا ته ګران نه دي. الحکیم، نو ته حکمتونه والی، په خپل کار ښه پوهېږي، ستا په هر کار کې حکمت دی. د هغې نه بعد الله رب العزت اوس دا خبره ذکر کوي چې څوک هم د ابراهیم علیه السلام د لارې نه اورېدلی دی، نو دی د خپل ځان دشمن دی، ځان یې په زور قمقل کړی دی، او د خپل انجام نه ناخبره دی. اصل کې دې ځای کې الله رب العزت د تنبیه چې دی د یهودو نصاراو د مکې مشرکانو ته ورکوي. پرون ما دا خبره ذکر کړه چې یهودو به دعوه کوله موږ د ابراهیم علیه السلام په لار یو، بلکې هغوی خو به ابراهیم علیه السلام یهودی و، نصارا وایي موږ د هغه په لار یو، هغوی به ابراهیم علیه السلام نصرانی و، مکې مشرکانو وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په لار روان یو، موږ د هغه بچي یو. ځکه چې د ابراهیم علیه السلام بچي کوم چې د اسماعیل نه دي هغه عرب، او کوم چې د اسحاق نه دي هغه عجم. نو یهودو نصاراو هغه طرف راټینګ کړی دی، د مکې مشرکانو دا طرف راټینګ کړی دی، ځوان زامنو ټولو ټیکه اخیستې ده. دا مسلمانان چې دوی څه دي، ځکه ورته الله حقیقت بیانوي چې صرف خبرې د دعوو او د چغو نه دي چې تاسو وایئ موږ دا یو موږ دغه یو. ومن يرغب عن ملة إبراهيم،
او څوک چې مخړی د دین د ابراهیم علیه السلام نه یا او مخ ناړی د ابراهیم علیه السلام د دین نه الا من سفیه نفسه مگر هغه څوک چې قمقل کی خپل ځان چې ځان قمقل کی هغه سړی به بیا د ابراهیم علیه السلام د لارې نه اوړي نو د ابراهیم علیه السلام دین کم یو دی توحید خالص بندگی د الله چې نه یهود کوي نه نصارا کوي نه مشرکان کوي نو تاسو خو د ابراهیم علیه السلام ملت الله یې پرېښودی تاسو خو د هغې لار پرېښودی نو څنګه بیا دعوه کوئ چې موږ هغه ته نسبت کېږي یا موږ د هغه په لار یو بله چا چې دا کار وکړو الا من سفیه نفسه دا هغه کس دی چې ځان یې قمقل کړی دی څنګه یې ځان قمقل کړی دی علما دې وضاحت په یو څو طریقو سره کوي یو دا چې دې قمقل دی د خپل ځان په باره کې خپل انجام نه ناخبره دی چې دا زه څومره خطرناک کار کې ښه یم او خبر نه یې د ځان ځکه چې د ابراهیم علیه السلام لار پرېښوده خو رانیول لار د جهنم دی که نه دې کې خو شک نشته ځکه چې ابراهیم علیه السلام لار کومه لار ده توحید لار ده نو چې ته د توحید لار پرېږدې خو بیا جهنم ته ځې که نه نو دی سړي ځان قمقل کړی دی د خپل ځان په باره کې بل چاله نقصان ګوره نشي ورکولی بله دا بعض علما وی معنی دا ده چې الا من سفیه نفسه وی اهلک نفسه نه پرېږدي لار د ابراهیم علیه السلام مګر هغه څوک چې خپل ځان لره هلاک کړي او ځان تباه کړي ځکه چې د ابراهیم علیه السلام لار پرېښوده ځان تباه کول دي توحید چې پرېږدي نو ته به څنګه کامیاب شي ته چې خالص د الله بندګي پرېږدي خو ځان دې تباه و برباد کړو که د دې دا مطلب شو ولقد اصطفیناه فی الدنیا او یقینا هغه موږ غوره کړی و په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا هغه به په آخرت کې د نیکانو د ډلې نه و دې ځکې وګوره الله رب العزت وایي چې څنګه د هغه سړي لار به پرېښودی کېږي چې هغه الله غوره کړی دی په دنیا کې غوره کړی و د څه دپاره نبوت دپاره امامت دپاره دوستی دپاره رفع الله قدرک دوستی دپاره رسالت دپاره او د امامتۍ دپاره الله غوره کړی و نو چې الله غوره کړی و د ده د ملت نه او د ده د لارې نه به سړی څنګه اوري دی بیا قمقل نه شو چې د لار پرېږدي دویمه خبره صرف د دنیا نه ده په آخرت کې دی د نیکانو په ډله کې دی نو چې یو سړي په دنیا کې دا حال دی الله چاڼ کړی دی په آخرت کې دا حال دی د ده لار پرېښوده به ګمراهي نه وي کې شک نشته چې هغه یهودو نصاراو او د مکې مشرکانو پرېښودې ده الله وایي تابعداري ته خو وګوره که نه استاسو په شان نه و الله وایي یهودو نصاراو ته وایي یا د مکې مشرکانو ته چې هغه به چو چرا کول د الله په احکاماتو کې نه اذ قال له ربه اسلم کله چې ووایي هغه ته رب د هغه تابع شه زما الله ورته وایي ما ته غاړه کېږده یعنې اسلم ته داسې وایي چې اسلام قبول کړه نو اسلام قبلول مالک ساعت مخکې چې غاړه یې ښودلي الله ورته ووایي غاړه کېږده ما ته زه چې درته څه ویم ابه مني قال ووایي هغه اسلمت لرب العالمین زه تابع یم دپاره د رب د مخلوقاتو یا الله زه خو بلکل تابع یم چې څه راته ته ویې زه حقه کوم زه خو د پخوا نه تابعدار یم الله وایي هغه داسې نو تاسو غاړه یې ښودو ته تیار یې تاسو خو قرآن نه منئ رسول نه منئ توحید نه منئ او وایي دی چې موږ د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم نو ابراهیم علیه السلام خو دا دی هلته خو چې الله وایي غاړه کېږده هغه وایي الله زه د پخوا نه ما غاړه ایښودې زه خو تابعدار یم او صرف خبره په دغه ځای نه ده ودرېدلې ووصى بها ابراهیم بنیه ویعقوب او وصیت کړی په دې خبره ابراهیم علیه السلام خپلو زامنو ته او یعقوب علیهم السلام او یعقوب علیه السلام هم په دې خبره ووصى بها بها کې ضمیر راجع د اسلام ته
لکه الله ورته وایي غاړه کېږده، تابع شه، اسلام احکامات منه. هغه وایي الله زه خو یې منم. نو بیا صرف دا نه چې هغه وایي چې زه یې منم، خپلو بچو ته هم وصیت کړی چې دا ومنئ. او یعقوب علیه السلام هم وصیت کړی. نو د ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل دی، اسحاق دی، یعقوب خو نوسی دی. ولې یعقوب ذکر کېږي؟ ځکه چې اصل چې کوم نسبت د یهودو دی یا د بني اسرائیلو دی هغه یعقوب علیه السلام ته دی. ځکه موږ بنو اسرائیل کې دا تفصیل ذکر کړی چې اسرائیل لقب د چا دی؟ یعقوب علیه السلام. نو دوی به د یعقوب علیه السلام ذکر هم ډېر کوو، وی موږ د هغه په لار روان یو. نو الله پکې خاص هغه ذکر کو. یا بعض مفسرین دا وی دوی به وی د یهودو وی یعقوب علیه السلام موږ ته وصیت کړی چې تاسو به یهودیت نه پرېږدئ. الله ځکه د یعقوب علیه السلام خاص ذکر وکړو. د ده ذکر به بیا لږ تفصیلي کوي نور هم، ځکه چې دوی د یعقوب علیه السلام ذکر کړی دی. وی ده ویلي و د مرګ په وخت کې چې څه راونیسئ؟ یهودیت راونیسئ. نو ځکه الله یعقوب علیه السلام ذکر کو. دوی څه وصیت کړی و؟ یا بني ای زامنو زما ان الله اصطفى لكم الدین، یقینا الله غوره کړی دی ستاسو دپاره دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نو مه مرئ مګر په داسې حال کې چې تاسو تابعدار یئ. ان الله اصطفى لكم الدین وصیت دی. ووصى بها، وصیت هغه خبرې ته وایي چې ډېره په مضبوطۍ او په تاکید سره وشي. ابراهیم علیه السلام خپلو بچو ته کړی دی، یعقوب علیه السلام هم کړی. سیده یو فایده یاده کوي، بعضو تاریخونو کې راځي وی د ابراهیم علیه السلام 8 زامن. ابراهیم علیه السلام دا به اول پیر تاسو اورئ که نه؟ ها ګستاخي یا بې ادبي ما په کما ګستاخي کړي کېدای شي اوس د مخکې نه معلوم خو رایت شوي به یې درته دلته 8 زامن وو د هغه. مشهور اسماعیل او اسحاق دي علیهم السلام. اسماعیل علیه السلام مشر زوی دی، بیا پسې اسحاق دی. د نورو تذکره هغه نه کېږي ځکه هغه ذهن ته نه راځي. داسې ویلی کېږي وي د یو نوم مدینو، بل مداینو، نهشان، زمران، نشیق، شیوخ. او دا شپږ چې کوم ذکر شو د اخره کې وی دا د یو بله بیبي وه چې د سارا د مرګ نه بعد کړې وه. یو خو د هغه بیبي هاجره چې د هغې نه اسماعیل علیه السلام دی، بله بیبي سارا ده چې د هغې نه اسحاق علیه السلام دی. بس د دوی دغه یو زوی دی. بیا د بله ښځه کړې وه په کنعان کې چې د هغې نوم و قنطوره. د قنطوره نه بیا د الله رب العزت ابراهیم علیه السلام له د شپږ بچي ورکړي دي. او په دوی کې یو مدین، د یو نوم پکې څه و؟ مدین. نو دی د مدین د قبیلې مشر نیکه دی چې الله رب العزت ورته شعیب علیه السلام لیږلی. او که چېرته موږ د دې نسبونو دا خبره شروع کړه د ابراهیم علیه السلام او د بچو، نو هماغه خبره ده چې ابروز ما تاسو ته وکړې چې بني اسرائیل د دوی ټولو دا نسب دغه طرف ته واپس کېږي. بیا دې طرف ته که عربو له راشي نو هغوی کې هم نسب شتي. اسماعیل علیه السلام هغه د جرهم قبیلې سره و. بیا ما خو تفصیل د هغې ذکر نه کو، تفصیل ما زه سوره ابراهیم کې به ذکر کو چې کله دغه ځای کې هاجره او د هغې زوی اسماعیل علیه السلام اوسېدو، نو خالي ځای او ابراهیم علیه السلام دعاګانې وغوښتې چې یا الله د خلکو د زړونه دې طرف ته راواړوه. الله دې سې راواړول هغه زړونه چې اوس سړی وایي چې دغه ځي نه خوځېدی نه. نو دغه خوا کې یو قبیله وه چې جرهم ورته ویلی کېږي، مشهوره قبیله وه. هغوی ولیدو د زمزم د اوبو خوا کې به دا مرغان تاویدو را تاویدو که نه، په اوبو پسې ګرځېدو چې دلته څه دي. چې رالو نو ویې ولیده چې اسماعیل علیه السلام هم دی او مور یې ورسره هم ده. ورته یې موږ به دلته آباد شو. هغو ته یې صحیح ده خو په شرط دی چې په اوبو به قبضه نه اچوئ. اوبه به داسې نه وایي چې دا زمونږ ځای ده او زمونږ اوبه دي. وایي صحیح.
هغه قبیله هلته آباده شوه د هغو خلکو دوی به ورسره کېناستو پاسېدو بیا اسماعیل علیه السلام د هغوی نه واده وکړو او د هغوی نه عربي زده کړه نو بیا روان نسل بیا په عربو کې راغی عربي د هغوی نه یې زده کړې نور هغه په اصل کې عجمی دی ابراهیم علیه السلام هغه هم عربی نه او اسماعیل علیه السلام هغه عربی شوی و ګوره د تعصب د زړه نه لرې کوي عربی او عجمی لکه اوس که څوک دا وایي که نه چې یاره اخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولې په عربو کې دی او ولې د عجم نو عجمو کې وګوره ابراهیم علیه السلام دی اسماعیل اسحاق یعقوب اکثر پیغمبران دا په عجمو کې دي په عربو کې یو څو راغلي دي خو کوم اخرنی چې راغلی دی که نه په عربو کې نو هغه د ټولو سردار دی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم الله دې زموږ ملاقات په جنت کې وکړي نو د الله خوښه ده چې چاله پیغمبري ورکوي زموږ پکې څه کار دی اوس ابراهیم علیه السلام له یې ورکړی نو عربو به څه وي چې ولې ابراهیم علیه السلام یا رسول الله وسلم له پیغمبري ورکړه نو عجم به څه وي چې ولې او یهودو ویلي که نه یهودو خو دا حسد د دې نه شروع کړی و څو ورځې به موږ بحث وکړو چې ولې دا پیغمبر په عربو کې راغی دی به پکار چې بني اسرائیلو کې د اخرنی هم راغلی او دا وصیت الله رب العزت وایي چې د ابراهیم علیه السلام چې کوم نوسی و یعقوب علیه السلام هغه هم خپلو بچو ته کړی هغه هم خپلو بچو ته کړی او دا فایده یاده کوي یعقوب ابن اسحاق یعقوب علیه السلام دی د خپل نیکه په ژوند کې پیدا شوی دی ابراهیم علیه السلام په ژوند کې او نیا هم ژوندی وه ولې ځکه چې الله رب العزت چې کله زیری ورکو ابراهیم علیه السلام له د اسحاق نو په هغه ټیم وله دا زیری هم ورکړی ومن وراء اسحاق یعقوب او په اسحاق پسې به یعقوب راځي یعنی زیری یوازې د زوی نه دی د نوسیم دی نو رب العالمین ورته هغه نوسی هم په ژوند کې ښوولی دی چې دوی د خوشحالي ویني پوره نو یعقوب علیه السلام د خپل نیکه په ژوند کې پیدا شوی دی تاسو به دې خبره ورسېدی که نه که نه ګرانې دي دا خبرې بلې ژبې ته یې واړو دوی به وی موږ ته یعقوب علیه السلام ویلي دي چې یهودیت پرې نه دی او دا یې موږ ته د مرګ په وخت کې ویلي دي الله دې څه ناشنا سوال وکړو ام کنتم شهداء آیا تاسو حاضر وی اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ کله چې هغه قریب المرګ شو مرګ ته څه شو نږدې شو زنکدن هغه علامات او ښکاره کېدو کله چې په انسان باندې مرګ راځي که نه نو د ډېر وخت نه دی داسې په دې نښو نښانو کله سړی پوه شي یو خو اچانک مرګ په دوه قسمه یو اچانک یو دی چې هغه اچانک نه سړی په ځان پوه هم شي بیماري پیمي زنکدن پیمي سخته پیمي نو یعقوب علیه السلام ته چې کله مرګ رانږدې شو نو تاسو خو هغه وخت کې نه وی الله وی حقیقت دغه نه دی کوم چې تاسو بیانوئ حقیقت دا دی الله وی کوم چې ته زه بیانوم اوس دې نه یوه خبره راووته هغه دا چې انبیا چې څومره راغلي دي څومره رسولان راغلي په ټولو باندې مرګ راغلی دی په ټولو باندې مرګ راغلی دلته الله رب العزت وی هغه وصیت وکړو کله اذ حضر یعقوب الموت کله چې یعقوب علیه السلام ته مرګ راغی دا نه چې مړ شو بیا خو وصیت نه کېږي یعنی کله چې مرګ ته نږدې شو نو دا وصیت یې وکړو په انبیاو باندې په رسولانو باندې مرګ راغلی دی دا د قرآن فیصله ده دا د رسول وسلم د احادیثو فیصله ده دا زما او ستا خبرې نه دي چې مونږ وایو چې نه پلاني مذهب ولا دا وایي او پلاني فرقې ولا دا وایي د فرقه مذهب چې څه دي جیب کې خبرې کېده د قرآن او د حدیث په مقابله کې د چا خبره نه کېږي بله مسله تې دا راووته چې پلار له پکار ده چې بچو ته په دین باندې وصیت وکړي دا نور وصیتونه به هم کوي خو اهم چې کوم وصیت دی هغه د دین دی ګوره کله چې ته بچو ته وصیت وکړي که نه فایدې څه دی یاده کړه یو خو الله تعالی اجر درکوي ځکه چې تا عبادت وکړو دویم غاړه دې ازاده شوه دریم دا بچي به وخت په وخت دا خبره را یادوي
نو که څوک پکې کږي ته هم کوزېږي کیدای شي د دې وصیت ته لاس لې نیغې لارې ته راواوړي. نو ځکه وصیت حدیث کې راځي چې مسلمان به وصیت ځان سره ساتي. موږ چې کله د وصیت خبر راشي زموږ سوچ ټول قرضو ته لاړ شي او جیداد ته او دغه ټوټه ځمکه چې ده او دغه اخوا چې ورسره دا دوکان دی او دغه کته چې دا پټی دی. نو اوس موږ د وصیت نقشه جوړه کړو هلکه پټی دغه نه کوي خراب یې نه کوي د مرګ نه بعد د سره دا غم دی دا مزه به ده وکړي چې دا پکې ولیکي چې ځان له بیا دوکانونه جوړ کړي زما د مرګ نه بعد په دې ځای وخت را روان دی دا ځمکه به قیمتي شي. وصیت دنیوي امورو کې هم دی صحیح خبره په ما باندې دا قرضه ده زما د پلاني سره دا معامله ده میراث به داسې تقسیم کوي څنګه چې الله او د الله رسول ویلي. خو دیني وصیت په اوله کې چې د الله نه به یریږئ او د الله د پولو به خیال ساتئ د مونځ او دس اهتمام به کوئ د الله نافرمانیانې به نه کوئ چې کله درته زه رایادېږم دعا به راته کوئ. دا قسمه وصیتونه لیکل پکار دي ورسره دنیوي وصیت. نو ده خپلو بچو ته وصیت کړی د مرګ په وخت کې اذ قال لبني کله چې ووایي هغه خپلو زامنو ته ما تعبدون من بعدي د چا بندگی به کوئ زما نه وروستو. د ده څو زامنو 12 یو پکې یوسف علیه السلام. د ده دا ټول زامن ډېر قیمتي کسان ټول قیمتي کسان. او دا کومه واقعه چې هغوی د خپل ورور سره راغلي د یوسف علیه السلام سره دا انسان دی انسان کمزوری دی کله د حسد د لاسه انسان داسې حالاتو کې پرېوځي خو دا ښه خلک وو او الله رب العزت له په دین کې مشرتیا ورکړې نو ده دا وصیت ډېر په ناشنا طریقې سره وکړو لکه امر یې ورته ونه کړو چې داسې کوئ وایي زما نه بعد به د چا بندګي کوئ معلومات کوي ګوري چې هلکان په نیغه دي که نه دي د مسلې نه خبر دي که نه. تاسې د خپل زوی نه تپوس کړی دی چې ستاسې عقیده ده الله باره کې د رسول باره کې آخرت باره که نه دغه دنیوي تپوسونه دي کې سکول تجارت کاروبار وزر او زوی د خپلو ځمکو ته دا ګټ وصیت چې زموږ ځي دوکان ته که نه تجارت صحیح دی دا خبرې پلار د بچو سره کوي خو سر کې خو دې تپوس وکړي چې ته خپل خالق پیژنې ته پیغمبر پیژنې ته جومات پیژنې ته آخرت پیژنې ته جنت او جهنم پیژنې دا بچی د الله نه ویروه سبا له به ستا ژوند په ارامي او چې د الله نه دې ونه یرو که نه نو سبا له ګوره ستا دا ژوند چې بوډا شوې که نه دومره به په عذاب شي تپوس یې مه کوه ځکه چې ستا بچي د الله نه یېرېږي. چې کله بچي د الله نه یېرېږي هغوی بیا د مور پلار حقوق ادا کوي. او داسې هم کېږي خو هغه لږ کېږي چې مور پلار وله تربیت ښه ورکړی خو د هغه په نصیب کې هدایت نه دا کېږي خو دا لږ کېږي. اکثر چې کوم ماشوم په غلطه رواني نو د مور پلار پکې لاس وي. وایي زما نه بعد به د چا بندګي کوي من بعدي من بعدي مطلب زما د مرګ نه بعد زما د تلو نه بعد. قالو یا وی یاره که الله دا جواب ذکر کړی هم نه وی که نه نو معلوم دی چې جواب به یې صحیح ځکه چې دا د یعقوب علیه السلام زامن دي او دا د اسحاق علیه السلام نوسی دي دا د ابراهیم علیه السلام نوسی دي او دا د اسماعیل علیه السلام رویرونه دي ځکه چې اسماعیل او اسحاق رونه دي نو نه د ده نوسی دي اسماعیل علیه السلام نوسی دي. نو چې دومره غټو خلکو په نسب کې جواب د هغوی به معلوم وي انشاءالله. الله بیا هم بیان کو چې تاسو خو وایئ چې هغه وصیت ته یهودیت کړی وصیت ته نصرانیت یې کړی. قالو یا هغوی نعبد الهک و اله آبائک موږ به بندګي کوو د معبود ستا او د معبود د پلارانو ستا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دی الها واحدا چې هغه یو معبود دی
ونحن له مسلمون او من هغه ته همیشه تابعدار یو. د دوی نیکه مو ویلي وو زه یا الله وایي زه خو د پوخانه تابعدار یم، نو وسیم وایي موږ تابعدار یو. بنیاد چې مضبوطي که نه نو برابادي صحیح مضبوطي، خو چې بنیاد کمزوری نو را روانه قصه به کمزوري. نیکه د دوی ویلي و الله ته آیت تیر شو که نه قال اسلمت لرب العالمین یا الله ما خو غاړه ایښودې نو څو یم دا ووایي ونحن له مسلمون موږ خو د الله تابعدار یو، د هغه بندګي به کوو، د هغه نه علاوه موږ د بل چا بندګي نه کوو. ښه دې ځای کې وصیت ذکر شو د یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته. فایده ده موږ هر درس کې ذکر کوو چې کله دې سره ورسو چې دوی ورته وایي موږ به ستا د معبود او ستا د پلارانو د معبود بندګي به کوو چې هغه الله دی یک یوازې دی. نو ګوره ابراهیم او اسماعیل او اسحاق ذکر کو، حالانکه ابراهیم علیه السلام د دوی نیکه دی او اسحاق علیه السلام هغه هم د دوی نیکه دی، بیا اسماعیل علیه السلام د دوی تره کیږي، خو ټولو ته پلارانو وي. نو دې نه دا فایده راووته چې نیکه هغه ته هم پلار ویلی کېږي او تره چې اسماعیل علیه السلام دی هغه ته هم پلار ویلی کېږي. او عرب چې دی عرب دوی تره ته هم پلار وی او نیکه ته هم پلار وی، او زمونږ طرفونو ته هم دا اصطلاح استعمالیږي وایي دا زمونږ پلار او نیکه. نو پلار نیکه چې کله دی ووایي نو په بره چې څومره دي هغه ټول پکې دننه رالو، که هغه ترونه دي که هغه پلار دی که هغه د هغه پلار دی بیا د هغه پلار دی دا ټول پکې دننه رالو. دا ټول انبیا چې دي د دوی یو دین دی. لکه ګوره ابراهیم علیه السلام یاد کو، اسحاق یاد کو، اسماعیل یاد کو، او خبر روانه د یعقوب علیه السلام سره. د انبیاو اصل چې کوم عقیده ده هغه د ټولو یو ده. ځکه که فرق پکې وی که نه په عقیده کې نو بیا ورته ولې دغه درې ذکر کول، بیا به ورته صرف دا ویلی چې موږ ستا په لار به روان یو. خو نه، لاره د ټولو یو ده، د توحید لار ده. او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث په صحیح مسلم صحیح بخاري کې دی الانبیاء اخوة من علات وامهاتهم شتى ودینهم واحد. انبیا چې دي دا ټول ورونه دي خو په پلار کې شریک دي، په میاندو کې جدا دي. پلار یو دی میاندې جدا دي. مطلب دا چې عقیده د ټولو یو ده، ها احکاماتو کې او شریعتونو کې فرق شته، نور په دغه کې فرق نشته. په عقیده کې اصول چې کوم د دین دي که نه، اصول د دین بنیادی خبرې هغه د ټولو انبیا او رسولانو یو دي، پای کې هېڅ فرق نشته. نو موږ مسلمانان یو، موږ تابعدار یو. د هغې نه بعد الله رب العزت یو قانون بیانوي، تربیت ته د خلکو کوي په یو غټه مسله باندې چې هر سړی به د هغه په ګناه کې راګیرېږي او که چا ښه کار کړی نو ثواب یې هغه ته میلاویږي، ته بل ته ډډه نه لګي الا په یو حال کې. حدیث کې راځي چې یو سړی چاته د نیکۍ لار وښیي نو دا لار چې د وښوده دی بل ته او هغه بیا هغه نیکي کوي الله به دله پکې اجر ورکوي. او چې چاته بدي وښوه بده لارې ورته وښوه نو هغه ته خو به ګناه میلاویږي، ده ته به ورسره ګناه میلاویږي. نو ځکه کوشش کوئ، ګوره ډېره د یېرې خبره ده، کوشش کوئ چې چاته غلطه لار ونه ښایي. ګورئ ځکه زموږ دا شته ګناهونه څومره ډېر دي، سبا له سړی قبر کې پروت و د نورو خلکو حساب کتاب پسې را روان. نو دوی به دا خبره کوله د مکې مشرکانو به ووایي زموږ پلار څوک دی نیکه ابراهیم علیه السلام د خپه باندې اچولو د کعبې خوا کې به ټول ناست وو لکه موږ بخلی شوي. یهودو به وایي زموږ یعقوب علیه السلام، اسحاق علیه السلام او ابراهیم علیه السلام موږ بخلی شي. هغوی دعوې خو ذکر شوي دې صورت کې. دغه شان نصاراو به وي زموږ پلار نیکه ابراهیم علیه السلام څوک وو. الله داسې خبره بیان کړه چې د هغوی هغه قصې ټوله ختمه کړه. الله رب العزت وایي
تلك امة قد خلت دغه یو ډله و چې تیره شوې ده لها ما کسبت هغوی دپاره بدله د هغه کار ده چې هغوی کړی دی ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره بدله د هغه کارونو ده چې تاسو کړي دي ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس به نه کیږي تاسو نه د هغه څه په باره کې چې هغوی کول هغوی چې څه کړي دي بدله به هغوی ته میلاوي تاسو چې څه کړي بدله به تاسو ته میلاوي او حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من بطأ به عمله لم يسرع به نسب څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نسب یې مخکې نشي بوی دې ته وکولاو کوي ګوره نسب تا د قیامت په ورځ مخکې نشي بوی مخکې که ته ځي په عمل باندې به ځي که یهودیان نصارا د مکی مشرکان یعقوب علیه السلام یادوي یا اسحاق یادوي یا اسماعیل یادوي یا ابراهیم یادوي علیهم السلام نو دا نسبونه دوی له فایده نه ورکوي ځکه چې عمل ورسره نشته عقیده نشته او ښکلی مثال په واله د رسول سلم تره ابولهب خپل تره دی خو نسب له څه فایده ورنه کړه ابوطالب ته وګوره او دغه شان نور چې د کوم قریشو کې د غټ کافرانو د دوی څه نسب په نسب کې چې دی د رسول سلم سره رشته راځي چې قریش خو اصل کې ټول یو دي بیا په دوی کې خاندانونه دي نو سره د دې چې د رسول سلم سره نسب لګي او سره د دې چې نسب یې هغه ته رسي بیا هم هغوی د دنیا نه مشرکان تېرېږي نسب چاله فایده نه ورکوي نو دا قصه پرېږده چې موږ جي بس میاګان یو الله بخلي یو یا مولیان یو یا سیدان یو یا موږ اخونزادګان یو او موږ د پلاني پیر صاحب په بچو کې یو او دا د پلاني صاحب په نوسو کړوسو کې دي یې دی که نه یې دي ولې د دوی نسب د ابولهب د نسب نه زیات زورور دی هغه چې ونه منله جهنم کې دی هر هغه سړی که نسب رسول سلم ته رسي او که نه رسي سیدانو کې دی او که نه دی چې په صحیح دین روان دی دی کامیاب دی او چې په صحیح دین نه دی روان دی ناکامه دی اگر که نسب یې دی وایي چې انبیاو ته رسي ښه دېرشمه خلاف ورزي ذکر کیږي دا خبره به تاسو نه هېره شوي مو د خلاف ورزیانو دا کیسه ډېر وخت بعد رایاده شوه یو کم 10 خلاف ورزیانې موږ د یهودو ذکر کړي وي 13مه دا واله څو وي یو پکې په دې تېر شوو کې آیتونو کې کیدای شي موږ نه یې بیان کړي اتې ذکر شوي یو کم 13مه دا چې هغوی به دا دعوه کوله د دروغو دعوه چې یعقوب علیه السلام موږ ته وصیت کړی دی چې په یهودیت باندې پاتې شي 13مه خلاف ورزي د هغوی والا هغوی به دا وي چې هدایت صرف په یهودیت کې دی نصاراو به وي هدایت صرف په نصرانیت کې دی د دې دعوې اوس د دوی جواب کیږي وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او وی دوی شی یهودیان یا نصرانیان هدایت به عمومی قلوا یا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې موږ تابعدار یو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې متوجه والله ته وما كان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو د ډلې نه دا د دوی تشه دعوه ده او دعوه خو سړی د هر څه کولی شي دعوه کول څه ګران دي ګران څه دي د خبره سي دکه د دواړو دا دعوه بیا ثابتول په دلیل سره دا ګران کار دی یهودیانو یهودیت ته راشه که نه نصارا وایي نصرانیت ته راشه نیو لار به عموموي داسې خبرې دي الله وایي صفا ورته ووایه چې موږ روان یو په لار د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفا چې هغه حنیف و اصل کې دا خبره یاده کې حنیف په عربۍ کې چاته وایي په لغت د عربۍ کې الذي يميل في مشيته عن الطريق المعتاد
عربی کې حنیف هغه کس ته ویل کېږي چې دی کله رواني په لار باندې که نه نو کومه چې د خلکو لار ده دی د هغې نه کوږ شي په بل طرف روان دی نو دی حنیف دی معنی چې د خلکو چې کومه لار د تګ راتګ ده دی د هغې نه اورېدلی کوږ شوی دی ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د لارې نه کوږ و توحید طرف ته و د هغه توجه توحید ته وه د هغه توجه د الله بندګۍ ته وه نو ځکه ورته ویلی کېږي الحنیف ځکه چې کله ابراهیم علیه السلام پیدا شو نو هغه په داسې قوم کې پیدا شو چې هغه قوم بت پرست دي د نور بندګي کوي د ستورو بندګي کوي د سپوږمۍ کوي ابراهیم علیه السلام د هغوی نه لار کږه کړه لارې ته جدا کړه او را به شي صفا اعلان یې وکړو چې زه ستاسو نه بېزاره یم ستاسو د بوتانو نه بېزاره ځکه هغه ته ویلی کېږي الحنیف او د هغه دې ملت ته دې لارې ته حنیفیت ویلی کېږي څه حنیفیت الحنیفیه هغه ملت چې هغه د ابراهیم علیه السلام دی او هغه حنیف و اوس الله رب العزت وایي چې صحیح ایمان دا دی داسې ورته ووایي دا خو دعوې دي د یهودو او د نصاراو دغه دعوې پرېږدئ صحیح خبرې له راشي یوه دویمه او دا ورته واضحه کوي چې زموږ ایمان ګوره دا دی درېیمه او دا ورته ووایي چې په دې کې څه عیب دی زموږ په دې ایمان کې درې خبرې شو روان آیت باندې پوهېدو دپاره درې خبرې یادې کړه الله وایي صحیح ایمان دا دی دا کوم چې بیانېږي دویم اعلان ورته صفا وکړي چې زموږ خو دا ایمان دی دریم اولې په دې کې څه عیب دی تاسو وښایئ قولو ووایئ آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله وما انزل الینا او په هغه څه چې نازل کړی شوي دي موږ ته وما انزل او په هغه څه چې نازل شوي دي الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط چې نازل شوي دي ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغه بچو ته علیهم السلام زموږ په دې ټولو باندې ایمان دی وما اوتی موسی و عیسی او په هغه څه چې ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیهم السلام ته وما اوتی النبیون من ربهم او په هغه څه چې ورکړی شوي دي نورو انبیاو ته د طرف د رب د هغوی نه لا نفرق بین احد منهم من جداوالی نه راولو په منځ د یو تن کې د هغوی نه ونحن له مسلمون او من خاص الله لره تابعدار یو په دې ایمان کې څه عیب دی او صحیح ایمان دا دی الله وایي موږ ایمان راوړی په الله موږ ایمان راوړی په هغه څه چې موږ ته نازل شوي دي موږ ته څه نازل شوي قرآن او حدیث او په هغه څه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او د هغه زامنو ته نازل شوي دي علیهم السلام او په هغه څه چې موسی او عیسی علیهم السلام ته ورکړی شوي دې دواړو تذکرې جدا وکړه ولې ځکه چې یهودیان وایي موږ د موسی علیه السلام په لار یو نصارا وایي موږ د عیسی علیه السلام په لار او صرف دا نه وما اوتی النبیون من ربهم دوی نه علاوه چې کوم انبیا دي چې د هغوی نومونه نه دي ذکر شوي د هغوی د کتابونو تذکره نه ده شوې زموږ د هغوی په کتابونو ایمان دی او موږ فرق نه کوو په دې انبیاو کې فرق نه کوو په څه کې په ایمان راوړو کې نور د انبیاو په مرتبو کې د هغوی په خپل منځ کې فرق دی ټول یو شان نه دي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله وایي دغه رسولان دي ما بعض په بعضو غوره کړي دي انبیا ټول غوره دي خو بیا په یو بل باندې هغوی فضیلت لري نو زموږ دلته چې موږ فرق نه راولو یعنې فرق موږ په ایمان کې نه راولو دا نه چې په رسول وسلم باندې زموږ ایمان یو شان دی په موسی علیه السلام بل شان دی په موسی علیه السلام یو شان ایمان دی په زکریا علیه السلام بل شان دی نه نه ایمان زموږ په ټولو یو شان دی چې دا د الله بندگان دي د الله استازي دي الله ورته کتاب را لېږلی د دوی تابعداري پکار ها دا موږ منو چې په مرتبو کې فرق شته په یو بل فضیلت لري بعض په بعضو باندې ونحن له مسلمون او موږ دغه الله ته غاړه ایښودې ده نو سوال په دې ایمان کې څه کمی دي یهودیان وایي که یهودیان مسلمانانو ته تاسو په صحیح لار نه نو دې ایمان له څه چل دی
هغوی خو پکې دا نور انبیا مني نه در سره، موږ خو ټول منو. هغوی دا نور کتابونه نه مني، موږ منو. دغه شان نصارا، دغه شان که نور څوک دعوه کوي، موږ ورته خپل ایمان، الله وی خپل ایمان ورته راښکاره کوي، صفا ورته وښایي چې زموږ دا ایمان دی، نو په دې کې څه دي؟ او موږ ټول تابعدار یو د الله رب العزت. اوس د دې نه بعد الله رب العزت دا خبره بیانوي، که چېرته دې خلکو هم دقه شان ایمان راوړو لکه څنګه چې ستاسو دا دی، نو دوی به په نیغه لاره شي. نو دا کوم ایمان دی؟ دا اوس ذکر شو. بارک الله فیک. ځکه چې دلته موږ ووایو که نه قولو آمنا، الله وی ووایي چې زموږ دا ایمان دی، نو الله وی که دغه شان ایمان د دوی بیا دوی په هدایت دي. او په هغه ټیم کې خطاب هغه صحابه کرامو ته دی، نو ځکه الله وی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بس که دوی ایمان راوړو په شان د هغې چې تاسو ایمان راوړی دی په هغې، فقد اهتدوا، نو یقینا دوی په هدایت شو. دې یو مطلب دا دی که دوی ایمان راوړو په هغه څه چې تاسو په ایمان راوړی دی، نو موږ خو په الله ایمان راوړی دی، په رسولانو په کتابونو ټول، نو که دوی په دغه کتابونو رسولانو الله باندې ایمان راوړو بیا دوی په هدایت دي. دویم مطلب دا دی که دوی ایمان راوړو په شان د ایمان د راوړو ستاسو، نو بیا به دوی په هدایت دي. نو دې ځای نه دا خبره واضحه شوه چې صحابه کرام ټول په هدایت وو، صحابه کرام ټول په هدایت وو. هسې اوس یو سوال، زمونږ په ایمان کې او د صحابه کرامو په ایمان کې د بنیاد کومه خبره چې کوو اصل، هغه طرف باندې که نظر واچو فرق شته؟ نشته فرق، ځکه چې هغوی چې بس ایمان راوړی دی، زمونږ په ایمان دی. فرق بیا دا دی، موږ بار بار وایو چې ایمان کمیږي زیاتېږي، زمونږ د هغې سره ګناهونه ډېر دي، زمونږ هغې کې نافرمانیانې ډېرې دي. نور بنیاد چې کوم دی، څنګه چې د صحابه کرامو ایمان دی زمونږ هم ایمان دی. څنګه؟ لکه دا نه چې دې خبره سړی پوه پرې نه شي او نور څه شروع کړي. د صحابه کرامو په الله ایمان و، زمونږ دی، زمونږ دی. هغوی په ټولو کتابونو ایمان و، زمونږ ایمان دی. د هغوی په ټولو رسولانو ایمان و، زمونږ ایمان دی. د هغوی په آخرت ایمان و، زمونږ ایمان دی. د هغوی په جنت جهنم ایمان و، زمونږ ایمان دی. په بنیاد کې اصولو کې ایمانونه یو شان دي، فرق بیا څه دی؟ د هغوی ایمانونه ډېر اعلی مرتبو والو، زمونږ ایمانونه کمزوري د هغوی په مقابله کې. ما وایي که زمونږ کې نافرمانیانې دي، ګناهونه دي، دا خبرې پکې ډېرې دي، زمونږ ایمانونه کمزوري. وإن تولوا، او که دوی مخ واړو، فإنما هم في شقاق، نو یقینا دوی په سخت دشمنۍ کې دي. که دا خبره واورېده خو ډېره ښه ده، او که وای نه اورېده نو دوی بیا پوه شي چې په سخت دشمنۍ کې او په تعصب کې او په ضد کې پراته دي. اصل کې دا شقاق د شق ټکی نه اخیستی شوی، دا په عربۍ کې اړخ ته وایي، جانب ته وایي. یعنی که دوی ستاسو دا خبره ونه منله که نه، نو دوی تاسو نه ډېر لرې په بل طرف کې دي، د ډېر ضد او د تعصب د لاسه دوی ډېر لرې تللي دي. فسیکفیکهم الله، نو زر ده چې کافي به شي ستا الله د طرف د دوی نه. یا داسې هم ترجمه کولی شي، نو زر ده چې کافي به شي ستا دپاره الله د دوی په مقابله کې. یا داسې هم کولی شي، نو زر ده چې کافي به شي د دوی په مقابله کې ستا دپاره الله، یعنی الله رب العزت به ستا دفاع کوي، ستا دپاره کافي دی، ستا به حفاظت کوي، او هغه یې کولی شي. وهو السمیع العلیم، او هغه الله اوریدونکی پوهه دی، چې اوریدونکی پوهه دی، نو هغه ستا حفاظت د هر طرف نه کولی شي. د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې ما څه خبره ذکر کړې، یاد تاسو ته؟ په دې آیت باندې د هغه وینه بهېدلې وه، فسیکفیکهم الله. او دې باره کې ښه صحیح روایات شته، بلکې نافع وی
نافع کوم چې د اوه قرا دي مشهور دا قراءات ترې نقل شوي دي هغوی کې کوم مشر امام چې دی نافع نومې دی هغه دا وایي ما په خپلو سترګو او دا روایت امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې راوړی دی وایي ما په خپلو سترګو هغه مصحف لیدلی و د عثمان رضی الله عنه هغه مصحف یې ما لیدلی کم چې د هغه سره و د هغه د شهادت په وخت کې او ما په خپلو سترګو په دغه آیت باندې وینه لیدلې ده فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم الله ستا دپاره کافي دی دوی په مقابله کې او الله اورېدونکی پوهه دی نو داسې یوه خبره مې تاسو ته رایاده کړه نو الله ورته زه به ستا دپاره کافي شم او رب العالمین خپل لوز پوره کړی دی د دې پیغمبر حفاظت یې کړی هر قسمه دشمن نه الله ساتلی او هغه سره مرسته کړې وه هغه له کامیابي ورکړې وه هغه له عزت ورکړی و د هغه تابعدارو له عزت ورکړی دی د هغه تابعدارو له کامیابي ورکړې وه د هغه لوز دی کوم چې ورسره الله کړی و ښه اوس د یو بلې خبرې وضاحت کیږي اول په دې مسله ځان پوه کوي د نصاراو دا طریقه وه د نصاراو چې کله به هغوی ماشوم پکې پیدا شو که نه نو هغوی به هغه ماشوم اوبو کې به یې رنګ ور واچو زیړ غونته کې رنګ و هغې ته معمودي رنګ وي عبدالله بن عباس روایت دی هغه وایي ان النصارى كان اذا ولد لاحدهم ولد نصاراو کې چې به د چا بچی پیدا شو فاتى عليه 7 ایام اوه ورځې به تېرې شوې صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودي نو دوی به په دې اوبو کې رنګ ور واچو زیړ غونته کې رنګ و نو دې ته به دوی معمودي وي په دې کې به دی لازم کینو په اومه ورځ لکه څنګه چې موږ په اومه ورځ باندې عقیقه کوو ماشوم سنت شي ویښته ترې لرې کړی شي هغوی به په اومه ورځ اوس هم کوي دا ماشوم په دې اوبو کې کینو نو چې داسې به یې وکړو نو بیا به یې وي فاذا فعلوا ذلك صار نصرانيا حقا دی اوس صحیح نصرانیت یې جوړ شو او امام قتاده رحمه الله وی رنګ ګوره یو خو ظاهري رنګ دی دا خو واضحه ده که یو ظاهري رنګ دی دا رنګونه یو رنګ د دین دی او د دین ته ولې رنګ ویلی کېږي څه ښکاره کېږي هغه اثرات یې په اندامونو راښکاره کېږي ځکه دین ته رنګ وایي لکه یو سړی مونځ اودس کوي دا رنګ دی که نه د دې رنګ نه پته لګي چې دا سړی څه دی دینداره دی دغه شان یو سړی ګیره پرېښودې ده د الله د یېرې نه یو سړی پنسې بره ساتي یو سړی سجدې ډېر لګي یو سړی ذکر اذکار یو سړی جهادونه کوي یو سړی زکاتونه دا ټول رنګ دی د دین د الله یو دا رنګ دی یو هغه نور رنګونه دي کوم چې حسي رنګونه دي زیړ رنګ شو شین شو سپین شو امام قتاده رحمه الله ناشنا وضاحت دلته کوي و یهودو به خپلو بچو له رنګ ورکو د یهودیت نصاراو به خپلو بچو له رنګ ورکو د نصرانیت دلته مراد ته کوم رنګ دی معنوي که حسي معنوي یعنی یهودو به خپل بچی رالویو په څه باندې په یهودیت باندې دا رنګ دی که نه نصاراو به خپل بچی رالویو په نصرانیت باندې دا رنګ دی که نه من ګوره چې ماشوم پیدا شي د وړوکوالي نه هغه ته دین ښایو نو دا په کم رنګ کې رالوی شو د اسلام په رنګ کې اوس دلته الله رب العزت د دوی په دې خبره باندې رد کوي چې دغه رنګونو منګونو له اعتبار نشتی چې په لوښي کې م ژېړ رنګ ور واچو اوبو کې او څه کې سړی نصرانی شو چې چا به اسلام قبول کو عفوا نصرانیت به قبول کو نو هغه به هم په دغه اوبو کې کښېنو چې کله به هغه دا زیړې اوبو پرې لاړې که نه په بد حل به شو نو چې به راووتو اوس د نوی سم سړی جوړ شو لاره دې ټوله ګډوډه شوه خو دې ته به هغوی صحیح رنګ وي رب العالمین وي دغه رنګونه پرېږدي صحیح رنګ له راشئ کوم رنګ چې د الله دی رنګ د الله څه مطلب دی رنګ د دین د الله دې له راشئ نو ځکه وایي صبغة الله ځان رنګ کوي په رنګ د دین د الله
دا رنګ په کار راځي دغه رنګونه منګونه په کار نه راځي د الله په دین باندې ځان رنګ کا نو دا به څنګه پته لګي چې دې سړي ځان رنګ کړی دی په اندامونو به ښکاري رد دی په هغه خلکو باندې اصل پرده جیوي د زړه ده اصل ایمان د زړه دا صحیح دی چې اصل مرکز دا دی خو چې مرکز کې رنګ یي ښکاره کېږي و په اندامونو الله وایي ځان پکې رنګ کا او موږ مخامخ سړی یو نو چې خالی دی د هر څه نه اوس موږ ته څه پته لګي چې ده په کم رنګ ځان رنګ کړی دی نو دا پکې فایده شوه ښه رنګ بهر ښکاري ته چې دیوال له رنګ ورکړې که نه بهر نه ښکاري نه چې دا سپین رنګ دی دغه شان دین ښکاري دینداري ښکاري په اندامونو باندې چې کله زړه برابر شي ومن احسن من الله صبغا او څوک ډېر ښایسته دی د الله نه په رنګ کې یعنی هغه رنګ چې الله ورکړی دی دین له هغه د دیني رنګ دی د الله د رنګ نه چې هغه د دین دا رنګ دی د دې نه ښایسته رنګ بل شته نشته ونحن له عابدون او من خاص د هغه دپاره بندګي کوونکي یو خبره به لږ مختصر کړو چې یو څو ایتونه به ختم کړو ښه اوس بله خبره د دوی سره بیانېږي وضاحت ته دې خبرې چې رب خو د ټولو یو دی تاسو یې منئ ای یهودیانو تاسو یې منئ ای نصاراو الله تاسو هم منئ موږ یې منو ربوبیت خو ټول منئ که نو چې رب یې تاسو هم ګڼئ رب یې موږ هم ګڼو نو بیا په کار دا دی چې د دغه رب خالص یوازې بندګي وشي نو تاسو یوازې بندګي ولې نه کوئ لکه یهودو به دا وي که نه زموږ رب څوک دی الله دی نو بیا په کار دا دی چې ته چاته رب وایې چې د هغه رب بیا یوازې بندګي وکړي که نه ځکه چې رب دی نو دې ځکه وګوره د دوی په کار کې او په وینا کې ټکراو وی رب الله دی نو چې چاته رب وایې بیا هغه حقدار د بندګۍ دی نو بیا ورله خالص بندګي ولې نه کوي او موږ خو خالص بندګي کوو نو موږ په صحیح لار شو که نه تاسو په صحیح لار شوئ قل اوایا اتحاجوننا فی الله آیا تاسو موږ سره جګړې کوئ په باره د الله کې وهو ربنا وربکم او حال دا چې هغه زموږ رب هم دی او ستاسو رب هم دی ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم او زمونږ دپاره زمونږ عملونه دي او ستاسو دپاره ستاسو عملونه دي ونحن له مخلصون او موږ هغه دپاره اخلاص کوونکي یو مفسرین د دې آیت تفسیر په ډېرو طریقو سره کې خطبه مشهوري دي یو ده چې تاسو موږ سره جنګ کوئ د الله په باره کې څنګه د الله په باره کې یعنې تاسو وایئ چې موږ صحیح بندګي د الله کوو او موږ وایو چې نه موږ صحیح بندګي تاسو زموږ سره جګړه روانه ده نو ګوره رب زموږ همدغه الله دی موږ یې منو تاسو یې منئ موږ خپل کوشش کوو تاسو خپل کوشش کوئ فرق دا دی ونحن له مخلصون موږ چې چاته رب وایو نو خالص بندګي د هغه کوو هغه تاسو نه کوئ نو څنګه بیا تاسو ورته رب وایئ ورسېدی په دې خبره کې دویمه ده آیا تاسو موږ سره جګړه کوئ فی الله په دې کې چې څوک نږدې دی الله ته ځکه چې یهودو به وایي موږ الله ته د ټول نه زیات نږدې یو نصاراو به څه وایي موږ د ټول نه زیات نږدې یو مؤمنان وایي موږ نږدې یو ځکه چې موږ په صحیح لار روان یو نو جګړه ده تاسو زموږ سره جګړه ده چې الله ته څوک نږدې دی نو تاسو هم الله ته رب وایئ موږ یې هم رب ګڼو تاسو خپل کوشش کوئ موږ خپل کوشش کوو او موږ یې خالص د هغه دپاره کوو نو څوک نږدې شو الله ته دا مطلب دی او ستاسو خپل محنت دی زموږ خپل محنت دی خو راشئ زموږ محنت ته وګورئ او راشئ ستاسو خپل محنت ته وګورئ موږ خالص د هغه الله بندګي کوو د چاته چې نږدې کېدو کې جګړه روانه ده یو وایي زه نږدې یم بل وایي زه نږدې یم نو موږ خو خالص د هغه بندګي کوو تاسو پکې د عزیر هم بندګي کوئ تاسو پکې د عیسی علیه السلام بندګي کوئ تاسو پکې د عیسی علیه السلام د مور هم بندګي کوئ تاسو پکې د بوتانو هم بندګي کوئ تاسو پکې غیر الله ته هم چغې وهئ نو بیا څنګه موږ سره جګړه کوئ په دې باب کې او دا دعوه کوئ چې موږ به نږدې د دې خلاصه دا ده اگر که دې کې اوږدې خبرې دي خو موږ هغه مختصر خبره ذکر کوو
اوس الله رب العزت په دوی باندې بیا رد کوي هغه دا چې ابراهیم علیه السلام ګورې نه یهودی و نه نصرانی و هغه څه و هغه مسلمان نو صحیح تابعدار د ابراهیم علیه السلام هغه څوک دي هغه د مسلمانان دي تاسو نه دا مسلمانان صحیح د ابراهیم علیه السلام تابعدار دي نه یهودیان دي نه نصارا دي د دې لپاره د آیت ام تقولون تاسو وایئ إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يقينا إبراهيم إسماعيل إسحاق ويعقوب أو داغا أولاد عليهم السلام كانوا هودا أو نصارى ويهوديان يا نصارى قل أويا أأنتم أعلم أم الله أي تاسو خپوهیږئ که الله تاسو خپوهیږئ د هغوی په مذهب او که الله خپوهیږي یهودیان وایي ابراهیم علیه السلام سو یهودی صرف ابراهیم علیه السلام نه اسحاق اسماعیل یعقوب اسباط دا ټول چې دا یهودیان نصارا سو دا نصرانیان نو الله وایي دغه مذهب تاسو ته معلوم و که ما ته معلوم دی تاسو خو هر یو لګي خپل طرف ته خبره راکاږي نو ځکه الله رب العزت قرآن په نورو ځایونو کې وضاحت کړی دی ورابشي سورة العمران کې الله خو واضحه وایي ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و ولکن کان حنیفا مسلما هغه موحد مسلمان یا څنګه تاسو وایئ چې یهودی و نصرانی په بل ځای کې الله دا وایي په سورة العمران کې دی یا اهل الكتاب لم تحاجون فی ابراهیم اے اهل کتاب تاسو ولې د ابراهیم علیه السلام په باره کې جګړه کوئ یو وایي چې یهودی و بل وایي چې نصرانی و وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده نو تورات او انجیل خو د هغه نه بعد نازل شوي دي یهودیان وایي موږ پس کوم کتاب پسې روان یو تورات پسې همدقه یهودیت وی زمونږ دین دی او ابراهیم علیه السلام یهودي و نو څنګه ابراهیم علیه السلام ته یهودي کې تورات خو د هغه نه بعد راغلی دی تورات چې راغی ابراهیم علیه السلام د دنیا نه تللی دی انجیل چې راغی عیسی علیه السلام باندې راغی انجیل ابراهیم علیه السلام خو پخوا د دنیا نه تللی دی نو څنګه تاسو دا وایئ ای نصرانیانو چې ابراهیم علیه السلام څه دی نصرانی دی عجیبه خبره ده د هغه د مرګ نه بعد کتابونه راغلي دي او دوی هغه څوک یهودی دی او څوک وایي نصرانی دا داسې قصه ده لکه یو کتاب کې ما کتو پای کې د یو صحابي قصه ذکر شوی صحیح حدیث کې ده چې هغه صحابي د شپې څوکۍ کوله او مونځ یې کوو نو دشمنانو په غشو باندې ویشتی و هغه خپل تلاوت پوره کړی و نو ملګري ورته ما ته به دې ویلو کوم چې ورسره بل و اوده شی و ابو د کېدو دی به ویښو بیا به دی ورته کېده هغه به ویښو او ته ما ته به دې ویلو نو هغوی ما له حیا راتله چې څنګه منځ کې تلاوت پرېږدم دا ښه صحیح واقعه ده نو کله چې هغه مولوي صاحب واقع ذکر کړی نو هغوی چې دلته غټه مسله راووته چې وینې وتو سره اودس ماتي او که نه ماتي دا خو جاښه جوړېږي ځکه دا صحابي چې په غشو ویشتی شوی دی د ده نه وینه به نه تلي وینه نه وینې دا به دې تلي هغوی چې دلته یو غټه اختلافي مسله راغله چې وینې وتو سره اودس ماتېږي که نه نو زموږ خو دا فتوه ده او زموږ مذهب کې دا دي چې وینې وتو سره اودس ماتېږي امام شافعي په مذهب کې دا دي چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي او کیدای شي دی په دغه مذهب د صحابي کیدای شي د صحابي امام شافعي کله دی امام شافعي رحمه الله هغه خو وروسته پیدا شوی دی هغه خو د امت یو عالم دی دلته دی صحابي چې د رسول الله سلام سره ملاقات شوی دی په هغه ایمان راوړی دی او کیدای شي دی د امام شافعي مذهب دغه د یهودیانو نصرانیانو خبره ده ابراهیم علیه السلام یهودی و نو تورات خدای نه بعد راغلی دی ابراهیم علیه السلام نصرانی و نو انجیل خو الله وایي د هغه نه بعد راغلی نو دا اصله دوی هغه تشې دعوی دي ځکه الله وایي ومن اظلم ممن
كتم شهاده او څوک دی ډېر لوی ظالم د هغه چا نه چې پټوي حق لره. د دې ترجمه ګواهي هم کولی شي او حق هم کولی شي. او که ګواهي کوي نو چې څوک پټوي ګواهي د حق عنده من الله چې د ده سره د الله د طرف نه. څوک د لوی ظالم چې حق پټوي کوم حق چې ورسره د الله د طرف نه دی. حق چا سره و؟ یهودو سره و که نه و؟ یهودو ته خو دا حق معلوم و که نه؟ نصاراو ته معلوم و که نه و معلوم؟ بیا هم پټولی. یهودو ته خو دا پته و که نه چې ابراهیم علیه السلام یهودی نه دی؟ نصاراو ته خو پته و چې ابراهیم علیه السلام نصرانی نه دی که نه؟ بیا هم دا حق پټ کړی دی، د دې ګواهي نه ده ورکړې. الله وایي د ده نه لوی ظالم بل څوک شته. نو دې کې زموږ دپاره دا درس او فایده راووته چې حق به نه پټې ښکاره کوي. وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبره د هغه څه نه چې تاسو یې کوئ. الله د هر څه نه خبره دی، څه راښکاره کېږي او څه پټېږي. بیا ورته الله اخره کې وایي تلک امة قد خلت، دغه یو ډله ده چې مخکې تېره شوې ده. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، هغوی دپاره بدله د هغه کارونو ده چې هغوی کړي دي او ستاسو دپاره بدله د هغه څه ده چې تاسو کړي دي. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس به نه کېږي ستاسو نه د هغه عملونو چې هغوی کول. دا خبره بیا تاکید دپاره وکړه ځکه چې هغوی بیا سینې ټپولې. وایي دغه انبیا زموږ مشران دي، زموږ نیکونه وایي انبیا دي. الله وایي صحیح ده او خو هغوی یو ډله ده تېره شوې ده، هغوی سره به د هغوی د عمل حساب کېږي، تاسو سره به ستاسو د عمل حساب کېږي. نو نصیحت اخرنی هغه دا شو چې د نورو کارنامو ته مه پرېوځه، خپل څه بیان کا. لکه خلک چې وایي که نه وایي د بل په اوږه باندې ټوپک مه ایږدئ ډزې کې، د بل په اوږه دې ټوپک ایښودلی او ډزې کې، ته په خپل اوږه کښېنې چې پته دې ولګي. نه زمونږ پلار دیندار او زمونږ نیکه الله دې وبخښي. ته څنګه یې؟ خپل حال راته ووایه. نیکه خو ستا ښه سړی و، پلار دې هم ښه سړی و، قوم دې هم ښه دی، ته څومره اوبو کې. نو ځکه وایي ځوان هغه ځوان نه دی وایي چې کانه ابي زما پلار، ځوان هغه ځوان دی چې وایي زه دا یم. خپله خبره وکړه. پلار نیکه خو تلي دي او خو مړه دي. او لکه څنګه چې فرعون کله موسی علیه السلام ته وایي د پوخانو باره کې دې څه خیال دی؟ هغه وایي د پوخانو علم د الله سره دی، خبره زما او ستا اوس روانه ده. لکه یو سړی چې پلار نیکه نو پلار نیکه دې الله وبخښي، د هغوی حقیقت او هر څه الله ته معلوم دي. اوس ما او تا به خپله خبره کوو چې موږ کې څوک په صحیح لار دی او څوک په کږه لار دی. نو سبا به انشاءالله شروع کوو د 142 آیت نه، او مسله به د قبلې شروع کېږي ښه تفصیلا. الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.